هلمند کې په کولرا ناروغۍ اخته 15 کسانو خپل ژوند بایللی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په کولرا ناروغي اخته 15 کسانو خپل ژوند بایللی دی. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې پر کولرا ناروغۍ اخته 120 کسان نږدې روغتونونو ته لیږدول شوي دي چې له ډلې 15 کسان مړه شوي دي. د چارواکو په خبره په کولرا اخته ناروغانو کې ډیر شمېر ماشومان دي. که څه هم مسؤلین وایي چې تر اوسه پورې باغران ته څیرمه ولسوالۍ کې د ورته ناروغۍ نښې نښانې نه دي موندل شوي، خو اندېښنه څرګندوي چې که چیرته دا ناروغي کنټرول نشي نو لرې نه ده چې د دغه ولایت په ګډون د هیواد نورې سیمې هم له جدي ګواښ سره مخ کړي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.